دا خلک د تیر شوي ژوند حساب غواړي استاد جي. دا خلک د تیر شوي ژوند حساب غواړي استاد جي. دا خلک ټوپک نه غواړي کتاب غواړي استاد جي. او دا خلک بې ګناه ولې په بم بارود قتلیږي؟ دا خلک بې ګناه ولې په بم بارود قتلیږي؟ دا خلک بس د دغه سوال جواب غواړي استاد جي. جان الله زین صاحب شعرونه را سره شریک کړي. ډېره زیاته مننه صدام حافظ صاحب، خوشحاله اوسئ. دا یو غزل به درته ووایم زوړ چې خوره شوله په ټول کلي تیاره سم د ماښامه، خوره شوله په ټول کلي تیاره سم د ماښامه، خوږېږي مې نن بیا چا پسې زړه سم د ماښامه. حد دی، ډېر ښه، ډېر زبردست. مننه. او په وخت کور ته راځه زویه حالات بیخي خراب دي. په وخت کور ته راځه زویه حالات بیخي خراب دي، ګډېږي په دې چم کې ګورې غله سم د ماښامه. ډېر خدا شعر بیا ووایه. ډېره مننه. په وخت کور ته راځه زویه حالات بیخي خراب دي، ګډېږي په دې چم کې ګورې غله سم د ماښامه. زبردست. مننه. او زه خو تر سهاره پورې ویښ یم ستا له غمه، زه خو تر سهاره پورې ویښ یم ستا له غمه، او ته څنګه بې غمه شي د سم د ماښامه. ډېر حد دی، ډېر زبردست. مننه. او یریږم چې سحر به ژوندی پاسم او کنه، یریږم چې سحر به ژوندی پاسم او کنه، خپل واړه ګناهګار ماف کړم زه سم د ماښامه. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. مننه. او بابا یې مسافر دی چې کمی یې محسوس نه کړي، بابا یې مسافر دی چې کمی یې محسوس نه کړي، سینې سره راجخت کړم واړه سم د ماښامه. ډېر ښه زین صاحب، دا شعر ورسره بیا شریک کړي. ډېره زیاته مننه. بابا یې مسافر دی چې کمی یې محسوس نه کړي، سینې سره راجخت کړم واړه سم د ماښامه. ډېر زبردست. او نن بیا د چا په زړه راورېدلی یم که څنګه، نن بیا د چا په زړه راورېدلی یم که څنګه، رپیږي مې د ښۍ سترګې باڼه سم د ماښامه. ډېر زبردست. مننه. او چې بیا د چا واده دی او که بل څه خوشحالي ده، چې بیا د چا واده دی او که بل څه خوشحالي ده، سازونه پورې چم کې غږېده سم د ماښامه. ډېره مننه. او مقطع ده چې هغه بې وفا زین هډو پوښتنه زما نه کړي، هغه بې وفا زین هډو پوښتنه زما نه کړي، زما خو په زړګي راورېده سم د ماښامه. ډېر زبردست. ډېره مننه. خوره شوله په ټول کلي تیاره سم د ماښامه، خوږېږي مې نن بیا چا پسې زړه سم د ماښامه.